چې موږ او تاسو انسانان یو او انسان نه کمی کوتاهي شي. یو ځل بلو دوره وه، نو په بلو دوره کې د یونیورسټۍ څه ملګري علماء کرامو مفتیان اعظام او دا عاجز وو، موږ حضرت صاحب نه پرچه ورلېږله چې موږ د 15 ملګرو یو جماعت دی ملاقات کول غواړي. 10 بجې مکمله وشوه چې لاړو، حضرت صاحب سترګې پټې کړې وې، بیا داسې یو ته کاته، بیا یو عجیبه خبره وفرمایله. بیا فرمایله چې نن سبا زما د مدارس مساجد طلباو سره واسطې دا طلبا الله تعالی قرب ته انتهایي نږدې دي، خو څوک په یو ګناه کې ګرفتار دی، څوک په 2 ګناه کې ګرفتار دی، څوک په 3 ګناهونو کې ګرفتار دی، څوک په بدنظرۍ کې ګرفتار دی. او د بدنظرۍ د وجې نه چې کومې دعاګانې غواړي هغه دعاګانې سره بعضې طلبا یې وایي د غصې او د عدم برداشت په ګناه کې ګرفتار دي، او بعضې دوست احباب داسې دي وایي هغه د مال په حرص کې بخل کې مختلف چې بار ووتو نو یو مفتي صاحب او چا وایي چې په چا کې عدم برداشت او غصه او غصې سره داسې اوچتي چې بهر راووتو نو یو مفتي صاحب ته وایي ولا چې نن موږ په ښځه باندې ګزاره کړی. بل یو که چې کالج یونیورسټۍ والي چې وایي دا کنټرول ما ته دا خبرې کولې ده سترګو په ګناه بدنظرۍ په ښځه ګرفتار یم. بل وایي چې زه شپې موبایل غلط استعمال رانه کېږي. هر یو خپل هر ما کې دا ګناهونه نو چونکې تاسو ته د نن دا خبره کېښودل دي چې موږ کې دا کمې کوتاهۍ شته. الحمدلله ډېرو ګناهونو نه الله تعالی د ګیرې د وجې نه د سنتو په سر باندې خولې د وجې نه د وزن کټړې د وجې نه ډېرو ګناهونو نه الله محفوظ ساتي. خو بعض ګناهونه چې هغه خفیه ګناهونه دي یا روحاني ګناهونه دي، حسد شو، نمود نمایش شو، سمعت شو، ریا شو، په دې بعضې ګناهونو کې موږ او تاسو څوک په یو کې، څوک په 2 کې، څوک په 3 کې دې ګناهونو کې موږ مبتلا یو. اوس ذهن کې دا سوال راځي چې د دې ګناه نه د بچ کېدو کوم صورت دی؟ استاد په مخکې چې ما کوم آیات تلاوت کړ، په دې آیات کې الله جل شانه فرمایي الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من یونیب. څه خلک داسې د الله جل شانه چې الله تعالی د هغو انتخاب کوي په دنیا کې د دین د نشر اشاعت لپاره. الله تعالی غوره کوي اجتبا ویلی چې لکه موږ تاسو په ریډۍ کې مشاور کې همونه راټولو معمولي دانې وي دا معنا نه چوي ښکلې ښکلې دانې راټولو نو داسې الله جل شانه د انبیاو یا د انبیاو نه علاوه داسې خلکو انتخاب وکړي چې الله تعالی د هغه د امت دپاره د دین د نشر اشاعت ذریعه ګرځي، د هدایت ذریعه ګرځي. ذهن کې سوال دا راځي چې بعض خلکو خو الله تعالی منتخب کړ، د موږ تاسو په څه کېږي؟ نو الله جل شانه مخکې آیات کې د دې مسئلې حل ښودلی ویهدي الیه من یونیب. الله تعالی توفیق ورکړي، الله تعالی منزل مقصود ته رسي هغه کس ته الیه من یونیب چې څوک الله تعالی طرف ته انابت کوي. اوس تاسو مخې ته دا خبره کېښودل دي چې موږ ټول الله تعالی ته قصوروار مجرم. موږ حضرت صاحب وایي چې د الله رحمت چې چاته متوجه شي هغه ته د خپل دې د قصور نصیب شي. خپل کمی کوتاهۍ په خپلو اعمالو معتقد دي، ځان ورته خپل کمی کوتاهۍ ښکاره شي پوه شو چې تاسو ته د الله رحمت متوجه شي. ورنه انسان عمومي طور لکه څنګه ونه په خپله میوه باندې ورته ځان دروند نه ښکاري. دا انسان لوی لوی ګناهونه کوي او هغه ته احساس نه وي چې ما سره مال دا ګناه کوي. غیبت کوي، چغلخوري کوي، غیر شعوري طور باندې دلازاري کوي، قصدن عمدن دلازاري کوي، او دا احساس هم ورسره وي چې ماله دا ګناه کېږي. نو ستاسو مخې ته دا خبره کېښودل دي انشاءالله، او دې اوچتېدو کې به دا عزم کوو چې موږ به یو اسان شان دی چې د کوم په زړه انسان په زړه کې دا طلب پیدا شو او خپل احساس پیدا شو چې واقعیتا دا کمی شته، نو د هغه کس د بیمارۍ علاج هم کېدی شي او الله تعالی د مرګ نه مخکې توبې توفیق ورکړي. نو په دې باندې د انابت باندې لکه مخکې تاسو ته خبره مخکې ما کوم دې ځای کې دا گزارش کړې وه، خو مشران فرمایي چې د دنیادار بعض خلک یې که دا چې کله یو ګان یا خوښي نو هغه اوري او بار بار یې ځانته ریورس کوي. موږ د طلبا چې کوم نعت خوښي ځانته ریورس کوي هغه ګانه به جان خوښي. یو ځل زه په یو سفر کې ما نو د کالج یو هلک راسره مېلاو شو کوم علاقې کې، ما ته وایي مولانا صاحب د فلانی فلم ما دومره خوښ ده چې 12 ځل به کتلی. ته سوچ کړه
3 ګنټې $1 په دیار کې 36 ځله تقریبا دا ګان کوي 100 زره ځله زیاته وایي نو حول نو بار بار یو تنګي نه نو دا که شانتي کوم د دین خبره بار بار چې شر دا خو موږ یو ملګری چې د طلبو مخې خبره کول ډېر ګران دی باندې لږ زبر زیر لګته یو مولانا حبیب الله سره ورته خپل علمي تحقیقي بیان کړي چې بیان نه پاره شمالي مولانا صاحب د صرف یعنی نحو ډېر غلبه ده په باندې اجازه چې د اشکاف منصرف ده غیر منصرف احمد بن اشکاف په کې راځي په بخاری کې مرش ماته چې اشکاف منصرف غیر منصرف دي چې دوه منصرف دي دغه خسته بیان د نظر په چا باندې چې اشکاف منصرف دي او څه شي دي غیر منصرف خبرو کې چې ولا چې دا خو فضایل صدقات کې دا خبره ما لیدلې و دا خبره خو ما په فلاني ځای کې لیدلې و نو دې وجه نه عمل توفیق نه ویلې هر وخت انسان ما یو سره ملاقات لرم چې د ګوت دی چې فزیش کلم کې تقریبا چې د پکټ کې ناس ته مراقبه وي بس او د قضا حاجت او مراقبه قضا حاجت او د سره ځکه بس پروتي په باندې فزیش ته په لاره په کمره کې ناس نو ما دې زو سره ناس ته چې مولانا صاحب دو ناس ته آداب پتا څه ته پتی چې استاد ته بدا سکے نه ملوي دوه آداب دا ورېدو آداب ته پته شته ما ته په دا ورېدو آداب پته نشته ما دې وی دا ورېدو آداب دا دي چې کومه خبره ستا مخکې ورېدلې چې بیا یې اورې داسې اوره لکه په اول ځل ته چې ورېدلې او داسې مه وایه چې دا ما مخکې ورېدلې وه دا داسې ګوره چې دا د ما په زندګۍ کې دا خبره شته که نشته نو بیا به د تا اصلاح کېږي د مشرانو خبرې شیخ القرآن رحمه الله فرمایل وایي د مشرانو خبرې توره هم ده ډالم دی او حسن کله هم ده د مشرانو خبره کې ډېر ټول وي په تاسو د ما خبره ذکر کوله چې نن دې مسجد کې موږ تاسو ته لاس ته عزم کړو چې انشاءالله الله ذات د الله د مغوړو شما د ګناهونو نه بچ ساتي بچکی تو څنګه تاسو مخکې خبره کوي نو موږ تاسو سرتاج شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمان اسلام دعوت برکاتهم العالیه هغه خپل خطباتو کې مجموعه نشنا خبره لیکلې ده د دې ځای کې ده چې دنیا کې موږ تاسو بازه چې وړو دعاګانې وړو او دعا وړو موږ ملګری دی علي موږ د مفتی د مانته چې په پکې چې بکار دی ما یو جینې خو علي مو ونه کو دی چې ما خو په مولانا سي په ملتزم کې موږ دعاګانې مفتی څنګه دعاګانې کوي چې صفا مروه کې موږ مفتی په مقام ابراهیم کې په حالت احرام کې په سجده کې موږ مفتی خو راغله بعضې ټیم موږ تاسو د الله نه یو شی غواړو او مسلسل یې غواړو یا هغه ملویږي ده یا دا متبادل ملو شي ځکه چې الله بنده له چې کوم څیز ورکوي د خپل د بنده مصلحت او د خپل حکمت ته هېر نه غلا شي ورکوي الله ورکړه داسې ده یو شی دی مفتي صاحب فرمایي چې دنیا نه کوم تاسو مختلف طبقات چا خپل مرادونه چا یو خوښ شي چا یو مراد وي چا بل مراد وي و یو شی داسې دی چې یو بنده یې صدق دل سره خلوص دل نه الله نه غواړي الله د هغه دعا رد کوي صرف هغه شی ملويږي مفتي صاحب چې هغه صرف هدایت دی چې خلوص دل سره بنده الله نه هدایت طلب کوي نو الله او بنده خامخا د دې متبادل شته الله تعالی د خامخا هدایت ورکوي او بیا خپل د متعلق یو خبره ذکر کوي چې داسې واقعه وه چې په مغربي جرمني کې یو پاکستانی و دې ځای نه لاړ په جرمني کې زندګي تېروله د دین نه د دین باندې توفیق ورته میلاوېده نه د دین نه خبر و نو هغه چې مغربي جرمني نه لاړ په یونیورسټۍ کې یو کرسچن عیسایي نجلۍ سره د هغې تعلق قایم شو د هغې سره د هغې واده وشو د واده نه وروستو د هغو له الله تعالی اولاد ورکړه اولاد د وروستو چې ماشوم د اوبو یا شپږو اوبو کلو شو هغه خپله کور والا چې کوم عیسایي نجلۍ وه هغه د خپل بچي ته د عیسایت تعلیم ورکول چې عیسایت تعلیم یې ورکول نو دی وایي چې ما کې هغه چې کوم اوده اسلام د هغې ژوندی شو ما په دین باندې عمل وکړم نه را سره د دین څه فکر وکړم خو په دې پوهېدم چې دا معلوم چې اسلام حق دی او د بچی عیسایي طرف ته ځي دا خو جهنم طرف ته ځي نو ما خپلې ښځې ته وویل چې ته چې دله کوم تعلیم ورکوې د عیسایت دا ټیک نه دی نو ښځه راته وویل چې نه عیسایت حق دی ما ورته وویل چې نه اسلام حق دی نو په دې کې د ښځې او د خاوند سره مصیبت دا دی چې دې ته د خپل عیسایت پوره معلومات شته او ما ته د دین اسلام متعلق څه معلومات نشته حضرت مفتي صاحب ته یو خط راولیکل له جرمني نه چې مفتي صاحب داسې په یو مسله کې ګرفتار یم ښځه راباندې ګرانه ده اوس د مذهب خبره راغله او ما بچی د ارتداد طرف ته روان دي په دې کې ما رهبري رهنمایي مفتي صاحب ورته یو خط ولیکل په خط کې دا لیکلې چې ټول اول خو بحث مباحثه پرېږده ځکه
مباحث دا کله هم د مسلې حل نه دی. یو دویم دا عیسائیت کیا ہے دا یو کتاب په انګلیش کې دی دی وګوره کورواله وګوره خو یو خبرې تل او دا ښځه دواړه سره په یو خبره باندې یو خبره سره قایم شي ادا چې خپله ښځه په دې باندې کېنه ځان سره او ته ووایه چې ګوره الله دې مني زه یې منم په دې کې خو اتفاق دی. دویم دا چې ته د الله نه ګاډ نه الله نه شی غواړې زه یې د الله نه غواړم په دې باندې ښځې نه واده وکړه چې د نن شپې نه بعد به دواړه مشترکه طور دا دعا وغواړو چې الله که دین اسلام حقي ما شرح صدر نصیب کړي که عیسیت حقي ما له استقامت راکړي بس نور بحث پرېږدم. شل ورځې بعد مفتي صاحب چې بد خط راغی چې خط راغی چې ویې چې زموږ خو دا کور والا را په وعدې باندې قایم هم ده او دا دعا غواړي هر ماښام وروسته چې خدایه که دین اسلام حقي شرح صدر راته نصیب کړي او که عیسیت حقي په دې استقامت راکړي. وی قدرت کارونه ته ګوره ما خط ورته ولیکه او په زړه کې ما متوجه شوم الله ته چې الله ما په زړه داسې خبره القا چې د دوی د مشکل حل شي. نو ما ورته ولیکل چې دا سلسله تاسو کم از کم 40 دن جاري ساتئ الله په خپل فضل او مهرباني کېږي. وی خط لاړ ټیک د څو ورځې بعد بل خط راغی او د خط ابتدا د دې ځای نه شوې وه د دې ځای چې مفتي صاحب موږ د ستا شکریا ادا کوو ناشنا وایي ستا شکریا ادا کوو او د شکریا نه وروسته دا وایي چې مفتي صاحب سره ناشنا کار وشو دا ناشنا کار دا وشو چې د ما ښځې به دا دعا وغوښته چې الله که دین اسلام حق مزوي نو ما ته به د استقامت راکړي شرح صدر نصیب کړي زنانه به وي او که عیسیت یې ته رانه راکړي نو دا دعا به مو وغوښته او یو ورځ د خط ابتدا یې د ویدې نه وه چې مفتي صاحب تاسو الله په دلیل باندې پېژندلی ده او ما الله قدرتونه برای راست لیدلي دي خط کې او بیا د خط ابتدا داسې وه چې مفتي صاحب فرمایل چې ویې چې یو ورځ ما د کور والا د ما سره یونیورسټۍ ته روان و چې کله یونیورسټۍ ته روان نو ما کور والا بریک ونیوله او په سټرینګ باندې سر کېښود په ژړا شو. نو ما ښځې ته وویل چې تا ته څه تکلیف دی ولې ژاړې نو سر یې اوچت کړ ویې ویل چې نه ما ته هېڅ تکلیف نشته او څه تکلیف راته نشته خو سر یې اوچت کړ په ژړا شو ویل چې مسلمانېدل غواړم. نو بس زر هلته چې کومه مدرسه وه اسلامک سنټر له ما دا زنانه راوسته او خلکو ورته کلمه وویله او مفتي صاحب اوس د روژې پیشنوي ټایم دی دا خط ما د طرفه دی او دا بل خط مې د کور والا د طرفه دی ستا شکریا ادا کړي چې ستا ما مسله حل کړه همیشه فرشته ستا د زړه جهنم نه بچ کړه. نو تاسو د طلباوو ګزارش دا دی مفتي صاحب فرمایل چې په متعددو مقاماتو باندې اشرف علي طالب رحمه الله د دوست احباب نه په دې خبره باندې وعده اخیسته چې کم از کم کوم یو کس یو ګناه کې ملوث دی دا د ګناه ګڼي ګناه او کوم کس په ګناه کې ملوث دی لکه فرض مثال هر یو کس زه یم که تاسې بشمول ټول چې الله زه بې همته یم ما ته همت راکړي الله زما ته په دین باندې چلېدل اسان الله دې باندې توفیق راکړي او یک عقلي ده چې فطري او طبعي ګمراهۍ کې مبتلا یې او که څومره نه بد صحبت کې مبتلا یې لکه د کالج والا وایي که نه چې د دې ګناه پرېښودل دي د دې ګناه باندې بچ کېدل امپاسبل دي د الله لپاره هېڅ پاسبل دی الله لپاره هېڅ پاسبل دا وایي چې کوم یو کس لکه فرض مثال داسې مستحبه مسله ده ما داسې ملګري وي چې څوک په بدنظرۍ کې مبتلا وي بعضې دوست احباب به داسې چې هغه په منظور وسوسو کې مبتلا وي بعضې دوست احباب به داسې چې هغه به په غیبت کې یا به بعضې دوست احباب د هر چا ته پریشان د ګناهونو نوعیت مختلف دی که دا برای راست بدنظري دي نو د موبایل د رف استعمال د وجې نه د یوټیوب استعمال شو د فیسبوک استعمال شو د هغې استعمال کولو په داسې نازکو ځایونو کې کېږي او د زړه پرې راځي نو که هر داسې ملګری دی چې هغه غواړي چې ما د اخلاق رزیګو نه الله تعالی نجات راکړي او الله دې ما ته اخلاق حمیده نصیب کړي د دې بهترین علاج څه شی شو دا چې نن به موږ تاسو په دې مجلس کې عزم کوو اوږدې وظیفې به تانیستې په طلباو باندې کوو چې دوی له بالکل اوراد کم ورکوي ځکه چې دوی ته لږ ډېر نور چې شی ښکاره شي بیا به ذکر کې سبق نه وایي ډېر کم ذکر وکړو نو هغه وایي چې کم از کم تاسو چې د هر یو کس هر چا ته خپلې ګناه پته ده چې زه په څه شي کې ملوث یم نو د کېدو نه مخکې داسې معمولي شان ته تصور وکړه چې خدای پاک زه د
فلاني ګناه کې ملوث مخلوق له خود ورکول کولی شي تعالی ته کار کول مشکل دي الله زه دا ګناه کول نه غواړم او دا ګناه نفس او زړه پرېښودلو ته هم تیار دی داسې ګناهونه بعضې ټیم انسان ګرفتاري چې دغه نفس او انسان زړه یې نه مني چې پرېږدم په ګناه ګڼي نو الله تعالی ته سړی داسې بې کسۍ بې باسته اظهار کوي ډېر ښکلي خلک په دې ځای باندې تېر شوي ناست وو ډېر په دعوې سره ورته وایم چې کوم کس نن تاریخ ته لوټ کړي او ستا 10 ورځې تاسو دغه بیمارۍ چې کوم مرض دی روحاني جسماني د ګناه د هغې نه الله نه غواړه تاسو ګورئ چې الله تعالی تاسو څنګه دستګیري کوي د الله رحمت تاسو ته څنګه رسي یو د انابت اسانه لاره دا شوه دوی مفتي تقي عثماني صاحب فرمایي ده چې د الله تعالی سره د تعلق جوړېدلو د الله تعالی د قرب دا معنا نه لګا مفتي صاحب ما سره نږدې دی الله تعالی سره قرب دا معنا چې موږ د الله د خپلو نافرمانیو نه څومره لرې ساتي او الله تعالی ما د دې په اعمالو سره توفیق راکړي تهجد توفیق ملويږي که نه اوابینو توفیق ملويږي که نه په دعا کې د جړا راځي که نه راځي په دعا کې به زړه لګي که نه لګي دا سجده کې سره کښېږدم الله ته سکون راته ملويږي که نه ملويږي د الله ذکر کوم څه عزت محسوسوم که نه محسوسوم د قرآن تلاوت کوم د قرآن په تلاوت کې به زړه تنګېږي او که د قرآن په تلاوت باندې به زړه کې او وجود کې روح تازه کېږي هر سړی په خپله باندې خپل مرض په خپله باندې وګوري چې په دې کې مفهوم دا شته که نشته فلا یعنی سوچونو کې ولا یعنی خبرو کې لا یعنی کارونو کې زه څومره ملوث یم لا یعنی کارونو کې ما څومره سوچ دی دا د سوچ په ذریعې سره د ژبې په ذریعې سره ما څومره ناشکري کېږي دا نو په دغو ټولو خبرو باندې تنهایي کې داسې تلاوت سوچ کو او الله